علمزیب مجاهد چې ټول عمر یې پښتانه خندولي، نن یې له مخ نه خندا الوتې ده او ډېر دردونکي حالت سره لاس او ګریوان دی. سلام او مینه قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، علمزیب مجاهد هغه څیره ده چې که یو څوک یې په غم کې هم وګوري نو زړه یې خوشحالېږي، ځکه چې د هغه خندونکې ډرامې او پښتو ته خدمت له هیڅ چا نه هم پټ نه دی. که غواړئ چې په ټول حقیقت پوه شئ چې په علمزیب مجاهد باندې څه شوي دي نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو، کله چې هم د پښتو د طنز و مزاح یعنې د خندا او د فن نوم راځي نو د علمزیب مجاهد نوم به پکې خامخا وي. هغه چې څه موده وړاندې د پښتونخوا د خرابو حالاتو له وجې امریکا ته منتقل شو او سره د خپلو بچو یې هلته اوسېدل اختیار کړل. اوس مهال تازه خبرونه داسې وایي چې په هغه باندې د زړه حمله یعنې هارټ اټیک راغلی دی او د امریکا یو هسپتال ته منتقل کړی شوی دی چې علاج یې شروع دی. هغه ته د زړه دغه حمله پرون شوې ده چې زر تر زره هسپتال ته رسول شوی او له علاج لاندې دی. قدرمنو دوستانو، یو وخت و چې په غمجن ماحول کې به علمزیب مجاهد یعنې جاناني د خپلو ملګرو عمرګل او اسماعیل شاهد سره د پښتنو او مینوالو په مخونو خنداګانې خورولې، خو نن سبا د هغه خندونکي انسان د مخ نه خندا الوتې ده او ډېر د پریشانۍ په حال کې دی. د هغوی کورنۍ د پښتنو نه د جاناني یعنې د علمزیب مجاهد د روغ صحت لپاره دعاګانې غوښتې دي. نو دوستانو، راځئ چې موږ هم الله پاک ته لاسونه اوچت کړو او په دې روژه کې د هغه د روغ صحت لپاره دعاګانې وغواړو چې هغه د خپلې کورنۍ او فیملي دپاره بیرته الله پاک روغ جوړ کړي او په خپلو پښو یې ودروي. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو زموږ د چینل نه ډیره شیر کړئ چې دا خبر تر هر چا ورسیږي او هر څوک د علمزیب مجاهد لپاره خپله حصه دعاګانې وکړي. ډیره مننه. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. خوشحاله اوسئ. ډیره مننه.